بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د ورځې مهمو او لنډو خبرونو ته زه همت الله جلیلي هرکلی کوم. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي او د هیواد په کچه د خصوصي سکتور استازو د میدان وردګ ولایت له والي الحاج ملا خیرالله خیرخوا سره د خصوصي سکتور د پیاوړتیا، اسانتیاو برابرولو، پرمختګ او ملاتړ په موخه لیدنه ترسره کړه. دغه پلاوی وایي میدان وردګ ولایت د میوو په تولید کې ځانګړې ونډه لري چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین یې د بازار موندنې په برخه کې ملاتړي او همکار دي. ښاغلي خیرخوا له نوموړي پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې اوس د پانګونې او پرمختګ لپاره بشپړه زمینه برابره ده. هغه له پانګوالو غوښتي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي او دوی ته د هر ډول اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړی دی. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست مسؤلین وایي محتسبینو یې د دغه ولایت چک ولسوالۍ سیبکې حوزې په شکمپاره کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ د حقوقي موضوع پر سر راپورته شوې 2 کلنه دښمني په دوستۍ بدله کړه. محتسبینو دواړه لوریو ته د اسلامي شریعت په رڼا کې له یو بل سره د ورورولۍ او ښه ژوند تېرولو توصیې کړي او دواړو لوریو ته یې قناعت ورکړی دی. د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو امنیت له لوري د اسلامي اخوت او ولسي ستونزو اورېدو تر عنوان لاندې غونډه ترسره شوه چې پکې د ناوړه دودونو او قاچاق مخنیوي په هکله د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي د ټولګټو چارو وزارت لخوا د دغه ولایت په چک ولسوالۍ کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د 400 کیلومتره په اوږدوالي د سړک د ترمیم چارې په چټکۍ روانې دي. یاد سړک به له ټوپ دښتې تر چک ولسوالۍ پورې ترمیم او په اوږدو کې به یو شمېر پلونه، پلچکونه او استنادي دیوالونه هم ورسره ورغول شي. د دې سړک په بیا رغنیزو چارو کې د سیمې ډیری اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره ده چې په بشپړېدو سره به د ولسونو ګڼې ستونزې ورسره هوارې شي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزیر شیخ محمد خالد حنفي د ټولو وزارتونو او خپلواکو ادارو د دعوت او ارشاد له رئیسانو سره ناسته کې ویلي یاد وزارت د ټولنې فکري او عقیدتي اصلاح خپل مسؤلیت ګڼي. په دې کتنه کې شیخ محمد خالد حنفي زیاته کړې یاد وزارت په تیرو 4 کلونو کې په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لري. لنډ او مهم خبرونه مو همدومره وو. له توجه مو مننه.